الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. درود شريف شوق صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مؤمنان، تیری جمعہ دا ادب متعلق بیان میں شروع کړه. دین ته مونږ ټول ادب دی، الدین كله ادب. بے ادبی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور مبارک کے منافقینو کرے او کفارو کرے. د بے ادبی نسبتونه هغه ځای ته رسي. دی موجوده وخت کې بے ادبي دا فرق باطله کوي، باطل خلق. مونږ او تاسو له یره پکار داسې نه زمونږ دا نسبتونه دی منافقینو ته دی کفارو ته نه رسی. صحابه کرامو ادب کړی، نیکانو خلکو د امت بزرگانو علماو ادب کړی. منافقینو او کفارو غټي غټي بے ادبی کړي. موجوده وخت کې دا قادیانان بے ادبی کوي، شیعگان بے ادبی کوي. الله دې موږ او تاسو ټول مسلمانان د بے ادبی نه بچ کړي. دا صفت د کفر او د منافقت. د بے ادبی لږ حدود هم کراس کول نه دي پکار. دا چې لږ د کراس کنه نورې لارې شیطان سړي ته واري کړی دی، او چې بے ادبی نه د ځان بچ کنه خدای پاک باندې حفاظت کوي. مؤمنانو، ډیر په ګناهونو کې لګیا خلک خو د خدای د کور یا د خدای د کلام یا د خدای د نوم بے ادبي نه ځان بچ کړي او ادب پکې ده دی. هغه خلک خدای پاک ورته د توبې وس توفیق هم ورکړي او لوی خلک ترې جوړ شوي. د دنیا مثالونه موجود دي، کله به تاسو ته بیان کړم. قدیمه زمانه کې چې کوم وخت کې د ائمه مجتهدینو د زمانې یو ډېر لوی بزرګ او ولی د خدای په خوب کې الله پاک سره ملاقات شو.
الله پاک ورته وفرمایل چې د بشر ته زما سلام ووایه. دی چې راپاڅېده چې الله راته داسې وفرمایل، بشر خو زه نه پېژنم چې دا څوک اوس چې کوم د ده د کلي د وطن دی او دا نوم یې دی هغه د په سوچ کې نه راځي. په سهار له بیا خوب ولید، خدای پاکه ستا حکم منل دي، دی خو زه پېژنم نه. په درېیمه پېرې چې ولیدو نو دې ته نه تپوس کوي، خوب کې ولا خدای پاک هغه د جواب هغه وس توفیق هم ورکړه چې خدای پاکه بشر څوک دی. بشر خو یو زمونږ د وطن چې هغه شپه ورځ په شرابو کې او په فحاشۍ کې پروت دی. وی الله پاک دوباره وفرمایل چې دغه بشر ته زما سلام ووایه. بس سهار له چې راپاڅېد، عبادت نه چې اوزګار شو، اوس لومبی کار دا کوي، معلومات یې وکړو هغه شراب خانې ته تللی. شراب خانه کې خو یوازې شراب نه ټولې فحاشۍ پکې، فحاشۍ او د شراب خانې په دروازه باندې د علاقې لوی بزرګ سړی پټکې په سر، امسا تسبیح لاس کې، پاک انسان ورننوت. چې کوم د دې څوکیدار دی یا ذمه دار دی هغه وله رامنډه کړه، حضرت دلته څه کوه؟ وایي بشر پسې راغلی، بشر سره زما کار. صاحب بشر خو شراب څکلي دي او دننه په د ډانس په محفل کې پروت، د ګډېدو په محفل کې پروت. وی لاړ شه ورته ووایه دې وخت کې په نشه کې دی، ویې خوځوه او ورته ووایه ما ورته یاد کړه چې هغه راغلی، دا تپوس کوي. بشر یې چې کله وخوځو او دی ورته ووایي، هغه سره یو هیبت راغی چې دا مولوي صاحب دا بزرګ زما څنګه تپوس کوي، ما سره د هغه اوس څه کار دی؟ اندازه دا ده چې دا د مرګ فرشته د په شکل کې راغلی ده. دا خبره چې ذهن ته راله نو بس په یو درست نه نشه لاړه. او رامنډه یې کړه، په ادب باندې ملو شو. بیا وروسته پوه شو، وایي تا پسې راغلی او 3 شپې مې داسې خوب لیدلی. بزرګ ځان له په دې سوچ او فکر کې م دی چې چل د ده نه اوس زده کوم، څه چل دې کړی دی چې الله تا ته سلام وایي، کوم عمل دې کړی. زه اکثر د خلکو ته یو مثال پیش کوم. دا نیکان خلک نو دی اوس دې پسې ګرځي چې الله مې خپل ځان ته قریب کړي. او مونږ کوم یو زمونږ عام معاشره زیات تر خلک که مونږ ته چا ووایي چې یاره دا سړی خو د کارخانو نن مالک دی او بلا کارخانې ډېر مالدار دی، دی یو 3-4 کاله مخکې غریب و، مونږ به هغه پسې کېږو چې یاره دا ته پسې مالدار شو. دا مونږ دا سوچ، مالداري غریبي خو د خدای کار دی. هغه به په یو څیز مالدار شوي او ته به په هغه څیز کې راپرېوځي غریب بشي. خدای درکوي در به کې چې نه درکوي نه به درکوي. الله پسې شه، کمزوري سودا مه کوه. مؤمنانو الله سره د سړی معامله سمه ساتي نو دغه خپل کار کې دی رواني، خدای به پکې ولا برکت واچي. زما تجربه شه، په دې خلکو هم تجربه شه. څومره واقعات حالات چې نن سبا زما په ژوند ما ولید، په مال کې برکت او قرضونو نه بچ کېدل او تنګ دستیا اهم په 2 سیزونو کې د ورپسې درېیم هم دی، د خدای ذکر او عبادت او ګناهونو نه ځان بچ کول.
او دریم ټکي ورسره صدقات. دا درې څیزونه چې څوک هم کوي خدای به د ده مال کې برکت اچي. برکت خو الله سره دی. یو کس 4-5 بچي خپل کور کې نشي مړول، په تکلیف کړی دی، منډې تړې وی نه پوره کړي. په دې مدرسو کې فقیران سوونو زرګونو له ډوډۍ ورکوي او استادان له تنخواګانې ورکوي. خدای پاکي کوي. اکثر زه د خلکو ته وایم چې 3 اصول چا خپل کړه بس دې مدرسې هم چلولی شي، د ده به کور کې هم برکت وي، بار به هم برکت. چې څه وله راځي جمع کوي دی نه، چې څه ضرورت وي منع کوي دی نه، او مخلوق نه دې ته منع کوي. دا 3 اصول خپل که برکات به ویني. مشاهده ده زموږ جمع تمه منع، دا د فقیرۍ اصول دی او دا د چاپلار هم نشي کولی. دا ګران کار دی. ګورې دې لپاره به سم ځان په یو سانچه کې غورځی چې دا تربیت دی وشي چې دا شی د نه جوړ شي. اله کنی د تمې نه به څوک منې کوي، جمع نه به څوک منې کوي، منې کول به څوک کوي. مونږ خو ټول منې کول والي. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. الله دې زمونږ زړونه سم کړي. زړونه تربیت پکار دی، دلته بیا کار سمیږي. مؤمنانو بشر ته وایي چې څه چل دی کړی؟ الله ته ووایه وایي صاحب ولې؟ وایي دغسې مې 3 شپې خوب لیده. بشر په ژړا شو. په دې حال کې دا زه په کوم ځای کې پروت یم، په دې حال کې ما ته الله سلام وایي او الله زما نه رضا دی ځکه راته سلام. الله اکبر. بشر توبه وایست. ده ته وایي چې زما سره هېڅ عمل نشته، دغه عمل دی چې ته وینې دنیا بدعملی دی. په ځمکه باندې مې یو پرزه مونتې و چې په هغې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم. هغه مې راوچته کړې ده، ښکل کړې ده، هغې ته مې د سترګو نه اوښکې بهېدلې چې الله دا ستا نوم مبارک دی په ځمکه پروت. او هغه مې په دې پټکي کې ورکړې او د ادب د وجې نه هغه پټکي دې شرابخانې ته نه رادننه کوم، هلته بار پروت دی. چې دا ټکې پې د هغې د پاسه اورېده که چې الله ما ته سلام وایي، بس کله که توبه یې وویسته او عبادات یې شروع کړو، علم یې شروع کړو، عمل یې شروع کړو، په سانچه کې ځان وروغورځو. داسې تربیت یې وشو چې د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه استاذ او شیخ او پیر دی. امام احمد ابن حنبل صاحب نه چا تپوس وکړو توکل څه ته وایي، جواب یې ورکړ. بیا به چېرته تفصیل بیان کړو. رضا څه ته وایي؟ دا مقام رضا، مقام توکل، دا د اولیاء صفات او مقامات دي. دا تپوسونه یې ترېنه وکړه. اخر کې تپوس وکړو چې مل محبه، محبت څه شی دی؟ د خدای محبت او معرفت څه شی دی؟ وایي دا د بشر حافي نه تپوس څه کوي؟ د ده په جون زه د دې جواب ورکولو لایق نه یم. امام احمد ابن حنبل چې په دعوه سره مونږ دا ویلی شو چې په دغه دور کې د حدیثو په علم کې اول نمبر او په فقه کې 2 نمبر د ده ثاني عالم نه و هغه زمانه کې. لیکن دی وایي چې دا ټول د بشر دعا ده ما سره او د هغه د ناستې برکت. چا چې زړه الله له ورکړي هغه دغسې الله دې زمونږ زړونه خپل ځان طرف ته متوجه کړي. هغه کې بیا ادب هم وي، د ادب دا مقام دی چې هغه نه یې څونه لوی سړی جوړ کړي. مؤمنانو تېره جمعه مې د امام بخاري رحمت الله علیه خبره تاسو ته کړې وه چې هغه کې کوم ادب او هغه قلمونو چې د حدیث مبارک دپاره جوړ کړي وو، چې ما د غسل دپاره کومه اوبه تودوی نه هغه په دې باندې تودې کړي
چې ما ته د هغې اوبو ته برکت او بیا ما جسم ته د هغې برکت میلاو شي. د دغې ادب دا برکت و چې یو بزرګ وایي ما په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو او ډېره لویه جمع ورسره وه. وایي زه ول اخواله رالم ملاقات وشو بیا مې تپوس وکړو د الله محبوب تاسو دلته څه کوئ؟ وایي زه د امام بخاري استقبال لروته یم. وایي چې زه راویښ شوم په ما هیبت راغی چې څه چل خو شوی. زر زر مې معلومات وکړو په دقه وخت باندې امام بخاري رحمت الله علیه وفات شوی. بس زندگی خو لاړه اوس کومو خوشحالو چې د الله محبوب د چا استقبال کوي دا به څه قسم سړی دته آرام مستقل آرام او راحت زندگی ورته میلاو شي. دا ټول د ادب برکت دی چې دی وایي ما یو حدیث تر هغې پورې نه دی لیکلی تر څو مې لامبلي نه دي تر څو مې 2 رکاته نه دي کړی او تر څو پورې ما استخاره نه ده کړې او بیا چې دی نو الله ته مې پوره توجه نه ده کړې بیا مې نوی قلم نه دی جوړ کړی بیا مې حدیث لیکلی بل حدیث دپاره بیا مې داسې کړی دي په لکونو احادیث را جمع کړي دي او طریقه یې دغسې کړې. د دې تمامو د نوافلو د هره پیره غسل د هره پیره استخارې هغه ټول برکات د هغه په زندګۍ باندې مرتب وو. د برکات خو راځي بنده ته که کوم یو سړی چې د ادب په نیت باندې اودس وکړي 2 رکات وکړي او د اودس کې دې څونه ټیم وي دته د خدای رحمت متوجي او د ډېرو ګناهونو نه خدای بچ کوي چې د اودس کې وخت تېروي. و دا داسې مونږ ته پته نه لګي که مونږ څه موده داسې په اودس کې 24 ګنټې تېرې کړي په کومه ورځ چې بیا ستا لږ وخت به اودس وي ځان به راته ډېر ګنده ښکاري بیا سړي ته پته لګي چې هو دې کې وخت زه بل شانتې وم اوس بل شانته شم ځان ورته بدي ښکاري. بیا د هغه خصوصي رحمتونه برکتونه دي چې نیکان خلک یې ویني او د صرف محسوس کړه د اودس په وجه چې څه ورځ یې اودس کې وخت تېر کړی احساس ورته وشو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه منوره ته تشریف راوړ چې تشریف راوړ وی فرمایل شاګردانو ته راجمع شو ملاقات شو. وایي زه د دې ځای نه ځم شاګردان په تمو ملاقات هم وشو نورم را روان دي حضرت صاحب تشریف راوړی دی وایي زه ځم د هغې خوښه نه ده صاحب دا خلک به وایي چې څنګه زر لاړه ملاقات ونه شو دلته خو کم از کم د 8 ورځې خو خلک تېری چې منځونو تعداد پکې یو روایت کې راغلی دي داسې چې هغه دپاره شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لازمیږي او زه نشم ټینګېدی دی ایثار که په سار له بیا وي بس ما ته تکلیف دی زه ځم بله ورځ بیا وایي ما ته تکلیف دی دی یاره بس چې ونه شو نو هغه د خولې نه خبره ووته وایي زه چې کله راغلی مدینې منورې ته نو ما اودس نه دی مات کړی نور ما ته تکلیف دی چې تاسو ما خامخا دلته ایثاروئ نو ما هغه ځای ته د بوتللو انتظام وکړئ چې ما ته پته ولګي چې دې ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم مبارک نه دی لګېدلی چې زه هلته اودس مات کړم تشې متیازو نه تنګ یم. دا د ادب هغه نتیجه ده چې په تمامه دنیا کې په عربو په عجمو کې د مسلک حنفي په شانتې مسلک بل نشته نه دونه خور شوی دی بل دا د ادب وجه او دا ټول خلک چې په فقه حنفي باندې عمل کوي کم تحقیق چې په علم کې په قرآن او حدیث کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی په هغې باندې عمل کوي عبادتونه کوي درس و تدریس پکې کوي او په ټوله دنیا کې لګیاري کوي هغه ټول ثواب او اجر هغه دپاره باقیات الصالحات او جمع کوي.
چا چې د ادب و خیال وساته الله تبارک وتعالی فرمای ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. چا چې عظمت وساته عزت وساته د خدای پاک د نخو د جماعت د نیکانو خلقو د قرآن کریم د کومو نخو نسبتونه چې الله ته رسي دا د ټولو نه اوچته تقوا ده او د ټولو نه اوچت عمل دی او الله ته ډېر خوښ دی او ډېر د اخلاص عمل او دا د صحابو صفت. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا صفت د صحابو صفت چې د هغې په زړونو کې کومه تقوا او کوم ادب دا ډېر د اخلاص عمل دی او الله تبارک وتعالی ته د اخلاص عمل منظور دی چې کوم عمل کې اخلاص نه الله ته نه رسي او د اخلاص نه علاوه چې کوم عمل دی نو بیا معلومه دا شو چې یا پکې ریا ده د هغې به بیا سړي نه تپوس کېږي چې دا دې ولې کړي. په هغې باندې سزا ده. حدیث مبارک کې راغلی دی الریاء من الشرک ریا د شرک حصه ده. زمون فقها دي ریا ته شرک خفي وایي. یو جلی شرک دی چې بوتانو ته سجدې کوي دې ته شرک خفي وایي چې د دې نه یره پکار دې کې سړی ځان مطمئن غوندې ګڼي چې ګنې عبادت مې وکړه او په منځ کې پکې ریا راغلی خو منظور نه دی الټه تپوس به کېږي چې دا دې ولې کړي بل څوک دې پکې را سره ولې عبادت دې چا ته کوو او څوک دې پکې ورسره ملګري دغه نه خدای زموږ ستاسو حفاظت وفرمایي. دا تقوا دا اخلاص دا په زړه کې دی او د ادب په ذریعه باندې ټولې لارې خدای پاک کولاوي. الله دې د خپل ذات مبارک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم او چې کوم نسبتونه دې ته رسېدلي هغه آداب زموږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. مردگان د اسلام د جمع په دعا کې یاد کې مهربان شه الله دعا کې یاد کې الله پاک وبخي د انعام الله د عزیز شان دعا کې یاد کې چې خدای پاک وبخي بیماران نور چې څونه مخواني اوسني وفات شوي مؤمنان مسلمانان دي الله د ټولو د بخښنې فیصلې راولي. مولانا محمد غفار صاحب خور ته دعا وکړي چې الله پاک قبر د آرام د راحت ځای وګرځوي او الله زموږ د وروڼو له د دې صدمې هغه او د زړه د درمن کېدو هغه اجر او ثواب او الله پاک له صبر ورکړي. بیمارانو د پاره دعا وکړي چې الله تبارک وتعالی ول شفا ورکړي. رحم تاج خپماته شوی دا هغه ته دعا وکړي چې خدای پاک ول شفا ورکړي. نور چې څونه بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. تا ته معلوم دی زموږ دا ملګري چې کوم دی جومات ته جمعې مانځه له راځي یا نورو منځلو یا مجالسو له څومره قدمونه چې اخلي یا ټول د خپل معرفت سبب وګرځي او د ګناهونو د معافۍ د درجاتو د بلندۍ سبب وګرځي. د ټولو متعلق الله د بخښنې او د خیر فیصلې راولي او د ټولو نه راضي شي. ګناهونه زموږ د ټولو معاف کړي او بیماری زموږ د ټولو جوړي. عالم اسلام کې چې کوم ځای مسلمانانو ته تکلیف دی الله هغه تکلیفونه ختم کړي. تمام عالم کې خدای پاک امن راولي. فلسطین کې امن راولي. مجاهدین له فتح ورکړي. عراق او شام او یمن افغانستان او کشمیر کې امن راولي. پاکستان د حدود حفاظت فرمای. دا اسلام قلعه ده دلته مدرسې دي د دین مرکزونه دي علما دي خانقاهونه دي د دې خدای پاک حفاظت فرمای. د حرمین شریفین حفاظت فرمای. څوک چې پاک ګسترګه باندې حرمین شریفین ته ګوري الله د غسترګه تباہ او برباد کړي. دام شعائر الله د بیت الله شریف مناره رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن
دا شعائر الله دي، د دې ادب پکار. څوک په غلط نظر کم کفار ورته ګوري دا سازشونه تباه برباد کړي او ته ول خپله سزا ورکړي. صلی الله علی حبیبه.